حقیقتونه او دسیسې هیڅکله هم نه پټېږي. دا روښانه شوه چې عاطف مشل نه غواړي افغان کرکټ بورډ مخ ته ولاړ شي. سلام او هیلې مې ومنئ، د هر څه نه وړاندې دا چینل سبسکرایب کړئ. دا چې حقیقتونه او دسیسې هیڅکله هم نه پټېږي، که نن خلکو ته ښکاره نه شوې نو سبا خو به حتما راښکاره کېږي او ملت ته به هغه ټول تور مخونه او تور زړونه ښکاره شي کوم چې واقعیت وي. موږ چې وایو چې مشل، اصغر او ډلې یې کرکټ له تباهۍ سره مخ کړ، خو موږ یې ثبوتونه هم لرو. ملي لوبغاړي ټول هیواد ته راستانه شوي دي، اوس ټولې خبرې ورو ورو څرګندېږي. زموږ سرچینو چې کوم تازه معلومات ترلاسه کړي دي، د هغې له مخه په نړیوال جام کې له لوبې ترسره کېدو له مخه عاطف مشل له اصغر افغان، محمد نبي او راشد خان سره ښې اوږدې خبرې کولې. څه به یې ورته ویلې او ولې به یې ورته ویلې، دا باید خلکو ته روښانه شي. تر کومه چې روښانه ده، دوی به د لوبې په بیللو مشوره کوله. عاطف مشل ټول یوه ډله ده. باید له عاطف مشله په دې اړه پوښتنه وشي چې ولې یې لوبغاړي دې ته تیار کړي وو چې هره لوبه وبایلي. ملت چې له کوم سړي څخه کرکټ وژغورلو، هماغه سړی عاطف مشل بیا یو ځل کرکټ ته راغلی دی. که دا سړی همداسې پرېښودل شي نو د کرکټ برخلیک به بدلېدونکی اوسي. په دې اړه مو خپل نظر راسره شریک کړئ. تر بیا د خدای په امان.